السلام علیکم ستړي مسئ. نن دوشنبه د 1403 کال د 9 میاشتې 14 تاریخ چې د 2024 کال د اکتوبر میاشتې د 9 سره برابره ده. د سکون راډیو بې پاڼې او خال رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته هرکلی. زه خلیل الله هیوادمل یم. یونما وایي د هرات د تیر کال زلزله ځپلي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما په هرات ولایت کې د تیر کال زلزلې څخه د یو کال پوره کېدو په مناسبت ویلي چې که څه هم زلزله ځپلو سره ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو مرستې کړي، خو لا هم زیات شمیر کسان مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت کې پر 10,000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شوې ده. د پکتیا ولایت مقام په خبرپاڼه کې ویل شوي چې مرکز ښرنې په ګډون په ټولو ولسوالیو کې پر 10,000 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلو لړۍ پیل شوې ده. د مالیې وزارت وایي چې پر تیر حکومت د کورنیو خصوصي بنسټونو د پاتې پورونو 850 میلیون افغانۍ ورکړل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د تثبیت شویو ادارو له جملې څخه 21 هغو ادارو چې د خپلو حوالو راپور یې له مالیې وزارت سره شریک کړی دی، له تطبیقاتو وروسته په 1402 مالي کال کې د تطبیقاتو 10% او په روان 1403 مالي کال کې 15% برخه چې په ټولیزه توګه 850 میلیون افغانۍ کېږي ورکړل شوي دي. د هیواد پخواني ولسمشر حمید کرزي په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره کتلي دي. د حمید کرزي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د دواړو لورو د اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت د خپلو ځانګړو پوځي عملیاتو په ورځني راپور کې ویلي چې ځواکونه یې د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې پر مهمو تاسیساتو بریدونه کړي دي، خو اوکراین بیا دا ادعا کړې چې د روسیې پوځي عملیاتو پر وړاندې یې دفاع کړې ده. د سکون راډیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه پر خوا د رسنیو واورېدل. تر بیا د الله په امان.